ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. انسان چې کلم په دې دنیا کې ژوند تیری په دې باندې مختلف مراحل راځي. په یو حالت باندې صرف یو الله دی، باقی تصمرا انسان چې کله پیدا کیږي په پیدایش کې دا مختلف مراحل دي. ماشومانه نبی ځواني ته ورسی، ځواني نبی بډاوالي ته ورسی او به وفات شي. په دې ژوند کې قسم مرحله راځي، کله انسان خوشاله او کله انسان خپي، کله غمی او کله خادي وي، کله غریبي او کله مالداري. په ټول کې الله رب العالمین د انسانانو د امتحان اخلي. دغه دنیا دارالامتحان دی، په دې کې د انسانانو امتحانونه اخیستل کېږي. غریب په خپل غریبۍ کې دغه امتحان دی، او مالدار د مالدارۍ په حالات کې امتحان دی، د غم په حالات کې هم امتحان، او د خادۍ په ټیم کې هم امتحان. چې څومره پورې د انسان حدود الله کراس کوي او څومره پورې د هغې د حدود خیال ساتي، چې څومره پورې د انسان حدود الله کراس کوي او څومره پورې د هغې د حدود خیال ساتي. دیو جنا د غم په ټیم کې زمونږ مطلب هغه صبر دی. چې تاسو باندې کله غم راشي، تکلیف راشي، نو صبر وکوي. او قرآن کې الله د صبر آیتونه ذکر کړی دي. وبشر الصابرین، مخکې راوي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. خامخا موږ په تاسو باندې امتحان کوو، په یری باندې هم او په لګ باندې هم، کمواله د نفسونو، کمواله د اعمالونو، دا په ټول راځي. خو وبشر الصابرین، وزیر صبرناکو ته ورکا. لہذا صبر دا زمونږ مطلوب دی د غم په ټیم کې. اوس د خادۍ او د خوشحالۍ په ټیم کې زمونږ څه مطلوب دی؟ د خادۍ او د دا شریعت کې موږ ته بعضې گنجایشونه راکړی شوي دي چې د هغې خوشحالۍ اظهار تاسو وکړئ، نوي کپړې واغوندئ او ښه خوراک وکړئ، ښه لباس واغوندئ، ښه پیزار واغوندئ. دا اجازت موږ ته شته دی، لیکن هغه هم ګورئ د خپل حدود او خپل چوکاټ دی، د هغې نه به سړی تجاوز نه کوي. که شریعت موږ ته دا وایي چې ته خوشحالي مناو، که د هغې به دا معنا نه وي چې ګنې زه به کله ما ته چوټي او چې څه زما زړه غواړي هغه به کوم، زه به شراب به څښم او زه به نورې ګډاګانې به زه کوم، هر څه به زه کوم. دا ټیک خبره ده چې د غم او د خادۍ فرق شته. په دې خادو کې دا بیانونه کول دا سره دیني څه نه ده. ګورئ دا خبره یاد لرئ، دا سره دیني څه نه ده، خو صرف دا علماو دا بعضې ملګري مجبوره شوي دي چې هغوی په دې خادو کې دا بیانونه کوي. ځکه زمونږ د خلکو د هغوی مزاج دا جوړ شوی دی چې هغوی په دې خادو کې د الله حدونه کوي، انتهایی د ظلم نه کار اخلي، پای کې د فحاشۍ او د عریانۍ مظاهرې کېږي، پای کې د کفارو د هغې د اداکارانو د هغې اوازونه د هغې فلمونه دا کتلی کېږي. لہذا ځکه دا علما مجبوره شوي چې خیر د خلکو ته لږ دین هم پکې وښودلی شي، زموږ د دین سره ناشنا کېږو وخت په وخت باندې. زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم ژوند تاسو ګورئ چې د هغه خادي څنګه وه، ډېر د سادګۍ نه ډکه خادي. د نبي لوڼه وې هغې واده کړي دي، د نبي خپلې بیبیانې وې هغې پروګرام شوی د هغې ودونه شوي دي، لیکن هغې ته ګورو چې د هغې څنګه ودونه وو. نبی صلی الله علیه وسلم دومره سادګي و د هغه په ودونه کې، ډېر شی ودونه هغه کړي دي، لیکن
یو واده د هغه صفیه رضی الله عنها سره شوی دی چې کله د خیبر نه واپس راتله د خیبر نه او په خیبر کې دا وینځ ملاو شوی وه بې آزاد کلاو په لاره کې د یې سره د واده پروګرام شو په لاره کې نه ګوره رشته دار ته وینا شوې ده نه یارانو دوستانو ته وینا شوې ده نه خوا کې ګاونډیانو ته وینا شوې ده د مدینې او د خیبر په منځ کې د واده پروګرام جوړ شو د صفیه رضی الله عنها انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي بات نبی صلی الله علیه وسلم فرمایله چې دا ملګری چې دی ته نږدې چې ملګری دی ته دعوت ورکړه روټي دسترخوان خور کړي شو انس ابن مالک کوئی نه پکې غوښه وا نه پکې روټي وا کجوري وی پنیرو او غړیو لګ امک د نبی صلی الله علیه وسلم ولیمه وا د ولیمه روټي وا صحابه هم د قشانت ودونه کړی جابر ابن عبد الله رضی الله عنه هغه واده کړی نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر هم نه دومره په خاموشۍ سره بیرته واپس ته غزری استقل کړی دی او نبی صلی الله علیه وسلم نے اجازت غواړي یا رسول الله ما نه واده کړی زلګ مخ کې زم کوړدا او تو فرمایل ولتا څنګه واده کړی جنې خزر کړی کنه کونډه کړی دا او ته کونډه به کړی دا ول جنې دی ونه کولا یا رسول الله زما پلار چې په احد کې کله شهید شو نو صرف زدا غيو زی پاتیو ما او زما ډیر شیخین دی نو کما جنې خزه کړی وي جنې خې سم واده کړی وي نو زما د دې خويند تربيت نشو کولای دی پالن نشو کولای لہذا ما کونډه زکه وکړه چې زما د خويند رہی خیال وساتي نبی صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه دا ګیله وته نه کوي چې تا واده کړی ځان دې خپل موږ ته ډاډو لب کې څنګه کوونک او یې ستې کې ځان خپه کړی نه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه نکاح کړی دا چاته سندي ویلي نبی صلی الله علیه وسلم ولید چې دا سنک ځان احساس کړي را احساس کړو خوشبو سلام ولید چې دا سنک ځان احساس کړي را احساس کړو خوشبو لګولې او تو عبدالرحمن دا سړي او یا رسول الله واده وکړي دی ول خیر واده وکړي ول اولی ولو بشاتن زولي مخ وکيو چيله خو حلال کنه خیر دی دا نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو د په ژوند کې دا سادهګي وا ساده ژوند هغه تیر کړی دی ایت دا پته وا چې دا خوشحالي دایمي او همیشه نه ده بلکې بدی په سروس یو هم را روان دی مقصود بداو چې خوشحالي د دې شریعت مونږ ته اجازه را کړې ده خو چې خوشحالي راشي نو پای کې بس کو شکر بادا کو مونږ یا الله ستاسو شکر دی چې دا خوشحالي دی را باندې را وصله قرآن کے اللہ وی آیات کے زبتاسیات کے زما شکر ادا کے زمانہ شکری مکوئی وستا شکری ستے ویلے کے دلیشی نا شکری اصل کے دیتے ویلے کی امام القیم رحمہ اللہ الوابل الصیب کی ذکر کری دی نا شکری اصل کے ذکر کری دی نا شکری اصل کے دیتے ویلے کی چید اللہ نعمتون اللہ در کی او دادا پا خلاف کی تے استعمال پاغذے کی استعمال کی چی کمزید اللہ خوخ نہیں دقت نا شکری ویلے کی اللہ وی زما شکر ادا کے نا شکری ونکی گرے اوس دا شکر موږ څنګه ادا کوو د ټول رونو ته میما زری خويندو ته میما شاکرین بندگان جوړ شي شاکرین شکر ادا کوي الله قران کریم کې پتہ ور دی سری شکیو د ګلی باندې ذکر کړی دی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلو چې اے عملو آل داؤد شکر اے خاندان د داؤد علیہ السلام شکر کوي وقلیل من عباد الشکور زما ډېر کم بندگان شکر ادا کوي ډېر کم بندگان شکر گزار دي اکثر خلق ناشکر دي ولی ناشکری واسه دي ته موږ نه ویو دي ته موږ ناشکری نه ویو چې راځي بس زه په دې خپل باندې د الله نعمتونو نه انکار وکم نه اصل ناشکری غدار چې د الله خپکی او دا زمونږ په خادو کې ردی امتحان هغه سلیکی په خادو کې چې کم نعمت الله را کړی دا موږ صحیح ځای کې استعمال کو غلط ځای کې استعمالو و شکر چې موږ ادا کوو دا به څنګه ادا کوو د شکر د ادا کولو طریقه څه ده او پای باعث څه دا دوه خبرې باعث په شکر باندې بسې شکر به ادا کوو څنګه باعث په شکر باندې هغه بدای حدیث صحیح کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انظروا الى من هو اسفل منکم تاسو هغه چاته وګورئ چې هغه تاسو نه د دنیا پر کارونو کې لاندې دي
فإنه أجدر الله تصدروا نعمت الله زکه دا ډیر لایق ده چې تاسو د الله د نعمتونو سپکاوي ونه کوي، د الله نعمتونو دای نه شکرې ونه کوي، د ځان نه لاندې خلکو ته ګوري په دې معاشره کې. د دین په باب کې ځان نه برکست دی، تقوادار دی، پنځه وخت مونځ کوي، تهجد کوي، تلاوت کوي، ته هغه ته وګوره چې رسولي دون روسته ما زه هم الله لبزم زما الله ته مخامخ کېږم ولې زه روسته. او د دنیا په باب کې به ځان نه لاندې کس ته ګوري. یو سړی دی 2 ټیم رزق ته میلاویږي، دا د هغه چا ته وګوري چې کم ته 1 ټیم رزق میلاویږي. یو ټیم چې چاته رزق میلاویږي هغه د هغه چا ته وګوري چې هغه ته 1 ټیم هم نه میلاوي، چې ته په 2 ورځ رزق میلاوي. موږ به شاکرین بندگان له جوړیو. زمارونو زما خويندو تاسو ګورئ د الله څومره نعمتونه په موږ باندې شکر دلته موږ په دې خسته کور کې راجم شي یو خادي ده، خوشحالي ده. قسم په الله په دې ټیم کې بعض خلک هغه اشتره چې هغه نارش پته رہی، نارش پته لري په دې وخت کې. ځنې خلک هغه ګوري زمونږ ماشومان تاسو ګوري، زمونږ ماشومان ګوري په دې خادي کې وسایي څومره په مانو ګوري په دې خادي کې وسایي څومره په لباس باندې سنبال لي، زمونږ زنانه په لباس څومره باندې سنبال لي. د خونه خ لباس په د په مارکیټ کې الته شاپینګ چې کاونه خستونه خسته لباس په غسلې خستونه خسته په هزار به غسلې، خاص کر بده کې خو زمونږ خويندې هغه به لک تجاوز هم کوي، اسراف د کار اخلي، د اسراف نه. نن زمونږ د واده ناوي چې کوم هغه څومره کپڑے کیږي، څومره کپڑے راځي د پاره کی. عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي وای زما یو کمیس له خسته ونتی وو په مدینه کې بچ څومره ودونه کېدل زنانو نو مانه بیا سوال باندې وړ په سوال به وړ واده به پکې وو کو بیرته به الله را وړ یو کمیس کې. خزمنګ نارینه چې ګوري دا هي څومره لباسونه. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه امیر المؤمنین دی او خطبه وای د جمعې خطبه، او انس ابن مالک وای مای کمیس تو قتل عفان دار څه چې د مخ پر ازمکه باندې دي کنه دا ټول پنا کېدو والدي. خزمنګ ماشومان عرض می کاوزو ماشومان ته وګوري. ابل ورځي زه په خبر ته تلې وم پیښور ته بیګا زبیارت د رباط نه بیرته راتلم دغه پروګرام وو په یوځای کې 2 ماشومان، یو ماشوم جنې یو ماشوم دا په ډیران کې ګرځیدو پلسټیک راټولولې، پلسټیک راټولولې او بیا دا خرڅي یاغي. زما ماشوم پلسټیک نه ټولې کړي، زما ماشوم پلسټیک نه ټولې کړي. یو کس هغه دا کم چې په د بلدی والا دا کم بیلر چلته لګیدلې کړو دا ګندګي نه خلک ورارته دا پروت وغیرہ ته پای کې ځان له پروت کتل پروت او ښا مړای راغه سره ښاته زید کټ کوي خوړو. دغه باندې ټیم تیریږي، په دغه باندې وخت تیریږي. شکر کومنګ دا کو لاندې خلکو ته وګورو، په دغه باندې وخت تیریږي. شکر کومنګ دا کو لاندې خلکو ته وګورو. په دې معاشره کې ډېر داسې خلک شته دي چې پای باندې دا تکلیف او دا سختی تیریږي. نار شپې خلکو تیری کړي، قسم په الله نار شپې خلکو تیری کړي دي. بلکې د خلکو سره دومره پیسې نه چې بچو له کتابونه والی. دا یو قصه اکثر ذکر کوم زموږ سره په کلی کې الته یو مدرسه د بناتو زموږ د رشتہ دارو ده. پای کې یو جنۍ په کلاس کې د 3م کلاس کې نبیا هغه امتحان ورک سلورم کلاس ته منتقل کېدله او خپ اوچتو نمبرو کې رااله. سلورم کلاس هغه نقل کېدله. ما ته روزه د ما تی ویل دلما وګو تی ویل چې تول نه نقل کیږي ته چې نه زړه 3م کلاس بیرته وې ما دون حیا نا کوا ویل زړه 3م کلاس بیرته وې نور ته چې ته خو نمبر یې خیاغه دون حیا نا کوا ویل زړه 3م کلاس بیرته وې نور ته چې ته خو نمبر یې خیاغه سری او قابل می سلورم کلاس نقل شه خیر هغه چې نه ما تاسو پرې زړه 3م کلاس بیرته وې ما دا بل کال پکې تیرو ما خیر بهرحال موږ مجبور کړه ویل اخیری الفاظ له خلینه دار هوا ته چې د څلورم کلاس نقل شم زو سبق پس کې ما زما پلار خو غریب سړی دی هغه دومره پیسې ګټي چې لازم د رزق کیږي زب کتابونه په څه باندې علم لہذا ما دلته پرې زب دې کلاس کې پرته پاتې شوم و د څه خلک هم شته موږ داخله عبرت وانه غستو
ای ته موږ ونه کتل بلکې یو ځای کې پروګرام و زمونږ بر علاقو کې زمونږ ځای کې ختم پروګرام و مسجد ته ورغلیو ماشومانو ختمونه کړي وو حافظانو مدرسې له طرف نه هغې ته انعام میلاو شو چې یو هار ور په غاړه کو راشي خپل انعام دیوالي ما قسم په الله ما دې ماشوم ته قتل زناستو ما دې ماشوم ته قتل پروګرام په اخر کې دا دغه ور کول اوس دا هر یو ماشوم چې کم دی هغې ته د ملګرو له طرف نه او د رشته داران طرف نه مختلف انعامات داسې د هر یو مخې ته ډېری ولاړ دی په دې کارټون کې ولې مختلف اشیا بند کړي که نه دا ماشوم نه دی دا په دې انتظار دی چې زما لپاره به څوک غږ کوي که نه به کوي زما لپاره به څوک غږ کوي که نه کوي قسم په الله ما وکتل په دې سترګو کې غټې غټې اوښکې رالې د دې ماشوم څوک نه و دا یتیم و دا یوازې هېڅوک یې نه و همدغه شان ناست و نو بیا زه پاسې ملګرو ته مې ویل مال تاسو چې وکئ مدرسې له طرف نه چې ماشوم ته کوم انعام میلاوېږي ما دلته ورکوئ باقي چې څه ورکوئ کور یې ورکوئ دې غریب پر زړه څه تېر شو دلته د الله نبی وایي لاندې خلکو ته ګورئ لاندې خلکو ته د الله د نعمتونو شکر به ادا کوي موږ لاندې خلکو ته نه ګورو زمونږ په خادو کې زمونږ نه څومره اسراف کېږي څومره زمونږ نه زیاتې کېږي تجاوز د حد د څومره کې بیا خاص کر بدې کې د تصویرانو خبر چې ورې ویډیوګانې زموږ په تصویر په خادو کې ویډیوګانې کې یا دې نه خبره خصوصي ځانو ساتي ډېر خلک عزتمن خلک د دې د وجې نه بې عزته شوي دي پته نه چاته هغه ویډیو چې کوم دی هغه بل چاته سینډ شي هغه بیا لاړ شي موبایل والا ته هغې بیا په سوشل میډیا باندې شیر کړي ډېر خلک بې عزته شوي دی په دې وجه باندې لہذا شاکرین خلک شاکرین بندگان موږ اله جوړېږو چې کله موږ لاندې خلکو ته وګورو او دا هم یاد درې ورې موږ که د الله شکر ادا کو خپل ځان له فایده ورکوو که موږ ناشکري کوله نو خپل ځان له نقصان ورکوو د الله موږ هېڅ نشو کولی الله غني ذات دی الله هېڅ چاته محتاج نه دی یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله ای خلک تاسو محتاج وئ الله ته احتیاج خو ستاسو نه تري زمارو کله چې داسې خوشحالي راتله پای کې موږ خوشحالي مناو لیکن حدودونو به تجاوز نه کوو ګورئ حدود به نه کراس کوو ګورئ او ځینې خلک پکې وایي لا جی وایي هغه هم په ژړا باندې خوند کوي او خادي د په ډول سورنا باندې خوند کوي وایي دا د خپل یو قیاس دی د دې خپل یو قاعده کلیه بیان کړه ټیک د تا ته شریعت اجازت درکړی دی چې ماشومان واړه ماشومان جنکۍ کاغې دا تمبل وایي چمبه چې ورته لیکي که دا وایي خیر دی اجازه شته دی دومره هم پابندي نشته زموږ په دین کې لیکن دا معنا خو نه ده د خوشحالۍ چې غټ هم ګډېږي او سیبه زنانه هم ګډېږي او نارینه هم ګډېږي او یو غوبل ساز یو پای کې ویډیوګانې سیبه کېږي او د پښتنو وطن دی دا مسلمانان یو موږ مسلمانان یو بې پښتانه یو دا زموږ د شان سره لایق نه دي چې موږ داسې کار دی کوو که ماشومان دا کوي بالکل اجازه شته دی پابندي نشته دی کولی شي دپاره موږ ذکر کوو چې موږ کې لږ احساس پیدا شي شکر ماده موږ کې پیدا شي او چې کله موږ شکر ادا کړو نو بیا ګوره د الله طرف نه بیا څومره انعامات راځي مخکې سلفو کې بعضې داسې واقعیت راغلي امام ذهبي سیر اعلام النبلاء کې د امام حاتم الاصم د هغې واقع ذکر کړې ده د یو عالم یو فقیه تیر شوی دی یو محدث تیر شوی دی امام حاتم الاصم دی غریب باندې سه حالات راغلي عالم دی کنه دی علماء باندې سه مختلف حالات راځي ګورېخه فقر او فاقه او لګه غریبی دا پر راځي ډېر پډېر باندې او چا تعال نه وای وره لکه فضیل ابن عیاض واقع ذکر کوم منځ کې او واقع را پېښ فضیل ابن عیاض مخکې دور کې عالم تیر شوی دی هارون الرشید مشهور د عباسیو خلیفہ دی ولا خال راغی فضیل ته وای فضیله کسات ضرورت مخکې ټیم کې بادشاہان به د علماء خالت لل وی فضیل کستا څه ضرورت وي څه حاجت نو ماته پیش کا او توي وی هارونه زما نور څه ضرورت نشته خو یو ضرورت مشته دی وی او خوشاله شو چې ګنې شرط ماته بس حاجت پیش کی درخواست پراته کی چې پیسې راکې پلانې شره ول نور ضرورت مې نشته یو ضرورت مشته دی ویل هغه څه ضرورت دی وی ضرورت مې دار شي ور به زما خو لران شي بیا زما خو لران شي ویل ځان بالکل مستغنی ایسی کچا شانت شو بادشاہی وقت تے گرے پاسے دے چھ پاسے دے پدے وطو کی کور نہ کور والا آواز کو خزی و تاواز کل فضیلہ اللہ نے پتا بانے رحم کی
تا ته خپتره چې تا او ستا بچو ما درېیمه شپه چې موږ خوراک نه دی کړی موږ نار شپه تېره کړې ده هغه تا ته په خپله درخواست کې ورته وتوی چې زما خواله مه راځه فضیل چې دا خبره ورته کله کور والا وکړه هلته هارون الرشید واورېدله بېرته راغی ورته فضیل ته وي فضیله ګوره په تا دومره سخته تېره شوې دا خبره ورته کله کور والا وکړه هلته هارون الرشید واورېدله بېرته راغی ورته فضیل ته وي فضیله ګوره په تا دومره سخته تېره شوې ده ستا په بچو څومره سخته تېره شوې په دې باندې لږ رحم وکړه ما تا ته په خپله درخواست پیش کړ چې ما ته څه ووړه زه درکړم دله او ته ما ته وایې چې مه راځه فضیل ورته بیا هم وایي هارونه تا ته ما وخته نه ویلي زما خواله به یې مه راځه او ته بیا رالې دومره مستغني خلک دی هغه بیا هم ایسته ورته پیسې ورارتلې او په مخه ته ایسته لاړه نو دغه حاتم الاصم چې و نو په ده باندې داسې حالات راغلي او دی د حج په اراده باندې ته حج اراده کړې وه اوس دومره پیسې ورسره دي چې هغه ایله د ده د لارې خرچه کېږي هلته بیا هم خرچ خوراک نشته دی د لارې صرف خرچه کېږي او دلته کور کې بچي دي لوڼې دي او ښځې پاتې ده د حج ورځې رالې قافلې هغې تیاري کوي چې اوس حج لاړ شي حاتم کور کې ناست چانه ناست نه دا لوڼه چې کوم دا په دې پلارانو باندې او دا په دې لوڼو باندې ډېر زیات خفه کېږي انتهایی پې خفه کېږي او ته یې پلار ته ډېر پریشانه نه وي هغه ته یې بچی وایي قافلې هغې تیاري کوي حج د زما د حج اراده وه او حج ته نشم تللی ولې ویل دومره پیسې راسره چې هغه زما د لارې خرچه کېږي او دلته ستاسو غم را سره دی لور ورته وایي پلاره موږ له به هغه ذات رزق راکوي چې کوم تعلم درکوي بس خیر دی لاړ شه ته حج ته زموږ مالک شته دی زموږ رازق شته دی ته زموږ یوازې رازق نه رازق ستا چې کوم رازق دی هغه موږ له رزق راکوي پلار یې ورته ویل بچیا ویل د مور او د نورې خویندې یې نه مني راسه دې اجازت نه راکوي هغه ورته ویل پلاره دا به زه راضي کوم خیر دی هوښیاره جینۍ وه اجنې راله خویندې را ټولې کړې او مور یې راوستله ورته وایي تاسو نه یې تپوس کومه هوښیاره جینۍ وه اجنې راله خویندې را ټولې کړې او مور یې راوستله ورته وایي تاسو نه یې تپوس کومه دا رازق زمونږ پلار دی که نه الله دی وایي هغې ورته ویل الله دی ویله ویل چې زمونږ رازق الله دی نو که دا پلار زموږ په کور کې هم رزق به راکوي که دا پلار زموږ حج د لاړ شي هم به الله رزق راکوي ویله تاسو دله اجازت ولې نه ورکوئ هغې څه خاموش وي ځکه د دې سوال جواب نه و هغې ورته بس ټیک دی لاړ دې شي ویله هغه ورغې ورله ورته ویله پلار اجازت تا ته میلاو شو ته لاړ شه حج له بهرحال بیا هم صحیح څه وغمي هغه روان شو هغه اوس دومره خرچه ده چې د لارې کې هلته بیا هم نه کي په حج کې هم خرچې پروګرام ورسره نشته دی نو هغه ټیم کې به دا قافلې تللې د قافلې و به یو سردار و غاټه قافله وه 200 300 زر کسانو پورې به قافله وه هغې باندې به یو امیر مقرر و سردار به سفر کوي په لاره کې یو ځای کې شپه ده دا د قافلې چې کوم سردار دی دا مار یا لړم وچیچو هغې څه ډېرې منډې ترړي والې خو څه علاج ونشو دی راغی حاتم ده وتل زه دم وویل بس هغه پې دم وغورځاو ایسا الله ښه کال ته چې ښه که دې کس دې تپوس وکړه دې قافلې سردار یې تپوس وکړل ته د کوم ځي او ته څوک یې او څه پروګرام دی هغه ته ټوله قصه بیان کړه چې بس زما څه دومره خرچه را سره ده چې د لارې کېږي هلته بچي مې نار پرېښي دي ویله زما بېرته واپسي د هغې پیسې هم ما څه نشته دی هغه ورته ویله ویل ستا د تلو راتلو او هلته خرچ خوراک دا ټول زما په ذمه شو دا زما په ذمه شو حاتم په ټیم کې چې اسمان ته سترګې پورته کړې ویل یا الله ما ترې خپلې نښې وښودی د قدرت خو هلته زما بچي نار پاتې دی هغې ته هم دا نښه وښې وه هغې ته هم دا نښه د قدرت وښې وه اوس هغه دعا ول الله قبلوي ختمه شوې ده هغې ته تکلیف دی او هغې ټول کلی څه به ژړا باندې شي چې اوس موږ به څه کوو دلته د ولږې د لاسه اشمر راله راشي او دیو دقه جینۍ ته وایي چې تا ولې اجازت ورکوه پلاره دی اوس موږ څه وکړو او به په خندا باندې هغې به خندل به ورته هغې به ژړل او دقه الفاظ به ورته ویل رازق زمونږ پلار نه دی رازق زمونږ الله دی ویل دقه الفاظ به ورته ویل په دې کې د هغه علاقې چې کوم وزیر و باچا نه وزیر
ناصر خپل گاډ ور سره نو مخکې باشیان وزیران د غیب عام یو غټ عہده و دغه دا وزیر چرته د په کلی باندې تیرېدنو وزیر ته کې شوی دی او بي وختل تاسو ورشي کورنل وبراوړې ویل اکسرا یدي دروازه وټکولا بدی کو کور کې نور څنګه زنانه ولا په جام کې ور کړي ای کې الله یو لذت کې خو دې خونه پکې کې خو الله قدرتونه دي چې کله وبو څنګه زنانه ولا په جام کې ور کړي ای کې الله یو لذت کې خو دې خونه پکې کې خو الله قدرتونه دي چې کله وبو وړي التا وزیر چې اوس کله وزیر تاسو کو لاټول وګره دی علاقې دي شي کنه دا خاص بده شي ویله خلکو تل نو ول دا خاص بده شي نوري بده شي دی ویل دا بده شي دی ول دا کم کور دی ول دا کور دی ویل رای ته پوسی ته وکول تاسو څنګه نارینه کور کې څوک شته ایو ته زمونږ یو پلار دی هغه ته حج زمونږ کور کې څوک نشته او موږ دا قشانت ناستیو پرې کې دا وزیر ویل خپل وزیرانو تعقیب را یو کمربنو دا یو پټه به را کړو دا مخکرو بچو طریقو د وزیرانو یو پټه به تړلې او پټه کې جواهرات دلته لګیدل تیر چا پر جواهرات په کا تاج بل لګیدل او دا پټه به لګولې و وزیر خپل گاډ والو ته ټول ملګرو تی ویل زم د خپل پټه سپړم او تاسو ټول خپل پټه وسپړې څومره چې ډیر شي کسانو دا د کور لور کوي ویل کسره چې ډیر شي کسانو دا د کور لور کوي ویل تاسو غاډ ډیره جوړ شر جواهرات کوړ تور نه وس وس هغه جنۍ چې کما مخ کې به خاندلو هغه په جړا شو هغه په جړا شو نور خلک هغه خاندي مور په خندا شو نور خلک په خندا شو ایو تر مخ کې مونږ جړلتا خندل ویل وس ته جاړې مونږ خندا ولي هغه ته وی دا مخلوق ته بادشاہ دے مخلوق ته وزیر دے مخلوق ته او دلک مونږ باندې خیسته نظر وکړو مونږ سره لګي احسان وکړو او هغه دومره جواهرات را چې انتهای نشته دي مونږ معمولی احسان دغه سره کړی دی او مونږ ته نظر د رحمت وکړو هغه مونږ له دومره سره اکلم اوس چې الله د پاره چې مونږ لګي عبادت وکړو د الله مونږ ته څومره نظر د رحمت کوي او مونږ له څومره سره کوي ویل دا حالات مخکې ټول خلکو باندې راغلي دي لہذا د خوشحالي معنا دار چې مونږ شکر ادا وکړو تم لازیدنکم که شکر ادا کزم نورم زیاتی کم تاسو ته که په خاده باندې موږ شکر ادا کوو الله به نور خاده نه مراولي ها که په خاده کې موږ ناشکری وکړه بیا تاسو د الله گرفت ګورئ نبت شرب بکل شدید درد گرفت به ډېر سخت ګورئ یو پیر څوک راونی سی بیت اخلاصیږي نه ظلم چې څوک کوي هر قسم ظلم کوي ظلم یو ازیت نه ویل کی څوک قتل کا ظلم اول نمبر شرک تے دارنگ ہر گناہ بے ظلم دے ان الشرک لظلم عظیم اور حدیث مصطفی احمد کرا لی ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذه لم یفلت اللہ ظالم لکرم محلت ورکی خوش راوینی سی بیت څنګه نشي خلاصولې او د دې لپاره ایما مو یو پیر تخبیر تلی ولتا یو کور ته چاو خو دو ویل دې کور کې بل ورځ سی یو ناشنا کار شوی یو څو ورځې مخکې د دې کور کې یو معشوم هغه ختم کړو قرآن ختم کړو معشوم هغه ختم کړو قرآن ختم کړو چې قرآن ختم کړو نو بعض خلک جاهل دي ناغه پلار ویلو چې زړه مان راولم خلکو ته قرآن ختمې کړه ته څه ظالمه هغه نه په ودونه کې خلک ډمان راوي الله نه کتاب د پاره ولې نه راولم ویل جاهل لیکنه خیر اسې د یو باندې کتلې وا نور بدی هر سړی پوي چې قرآن په ختم کې څوک ډمان غړي خلاص یو باندې کتلې وا خلک باز باندې ګوري خلک ډېر من کړي خو بس بال ډمان راوستي ډمان راوستو ګډشيو سیب د ډول سورنای والی او ځان استړې کړو آکس مونږ تیل دا گاون والا مونږ تیل 3 ورځې بعد تقریبا یو چا سره جګړه رااله 3 مړي پاکول کې وشو 3 مړي په یو ځل باندې دا خدای الله فیصله ولئن شکرتم لازیدنکم شکر ادا کزب زیاتکم او کو دا شکر ادا کزب زیاتکم او کو دا شکر موکلن ان عذابی لشدید زما صاحب ډېر سخت ګوري لہذا دی خادو کې دا فکر کول پکاري چې موږ خلاف شریعت کار ورشي اسنه چې د خوشحالي دروسه غوونه رانی شي اکثر په کورون کې زمنګ ګوري کنه تاسو خپکیګو بنخه کله چې د حدود شرعیه د دین تجاوز وکړي شي بیا تاسو ګورئ مکه واده والا الکه وجري بس یو هفته بعد بیا تخپل میز کې تنازعات او جګړه راغلي نو کله راځي را چا پیسه کړی دي هیڅ چا پیسه نه دي کړی چا تاسو چا څه کار دی
اکثر خلک به جادو به شوی دی کنه وای نو کله به یو سه ویل د پلانیز کې خاپيري دی وای هغه ځکه مولا له دمګره مولا له ای دمګره خو د مولا د نوم مشرماو مولا وته لی په کار غره ها دمګره وته وای مولا وته مې وای دمګره مولوی سیب دی تعال تعال شي هغه تعال ته دروغ رښتیا وای او د ډېر سخت جادو شو چا تړل دی او پلان دی ډینګ نه ایس نه دا د الله گرفت چې نه رانی ولې په اثر باندې او پویدل لکه بای سلف ویل منګه چې کله ګناو کو د ګناه اثر منګ په خپل خزه کې به مونږ خزم خبره نه مني بچو کې منګ به مونږ حتی چې په سورلې کې منګ به مونږ چې بیا سورلې په قابو کې ناراضي د ګناه اثر منګ پای کې به مونږ او زمنګ چې کله د ګناه اثر په موږ باندې راکاره شي او تکلیف کې مبتلا شي نه اشاره باندې څه کړی دي اشاره باندې څه نه کړی دا د ګناه اثر دی الله ته توبه وباسه نو زمونږ په کورونو کې اکثر تاسو ګوري په خادو کې دا نقصان وشي حد تجاوز وشي بس بیا تا خلک راولېږي نه دا خزي خوان مې کې تنازع پیدا شي نه به په جادوګر باندې ګرځي نه نه تا تجاوز کړ د حد نه الله ته رجوع ک توبه وباسه الله ته لہذا شکر ماده په من کې ځان کې پیدا کول پکار دي او الله شکر ادا کول پکار دي څومره چې موږ د الله شکر ادا کو کم دی ګوري څومره چې موږ د الله شکر ادا کو کم دی دغه چې الله نعمتونه لري کنه ما بكم من نعمت فمن الله پتا سو چې کوم یو نعمت ته د الله تر طرف نه هر نعمت چې د الله پتا سو چې کوم یو نعمت ته د الله تر طرف نه هر نعمت چې د الله تعالی درې او امام ابن القیم رحمه الله زاد المعاد کې فرمایي اسرائیلی اثر کې وی راغلي دي جو عجیب غونته وی الله وی چې زید آدم هر اور زماره طرف نه تا ته نعمتونه زماره روان دي خو ساره طرف ته ګناونو تخفیر راځي ماته زنه نعمتونه درلګم ته ماته ګناونه را لګي لہذا نعمت چې ربانه الله کړه دې نه دې نعمت دا معنا نه چې موږ ګناونو تخفیر الله ته لګو لا لا دا کار بالکل غلط و شکر چې کوم نه شکر چې موږ ادا کوو شکر دا په کوم طریقه ادا کول یو خبر معنا وکړه کنه شکر باعث په څه دغه تفصیل می ته او مختصر خبر بل عرض کوم ځکه ځان مش ادا نه شکر موږ څنګه ادا کووس د شکر دا ادا کول طریقې څنګه د امام ابن القیم رحمه الله الوابل الصيب کې وایي د شکر دا ادا کول طریقې ادا دي یو بدا عقیده ساتي دا عقیده بساتي چې بدا عقیده ساتي دا عقیده بساتي چې دا نعمتونه د الله دي د نعمتونو څخه د الله دي الاعتقاد به باطنا او دیم طریقه غدارا اغدار چې ول اقرار به ظاهرا د دې نعمتونو اظهار بکې ښکارا چې دا د الله تر طرف نه دي قارون په شان ته بنای چې نما اوتی تو هر علم عندي دا خو زما خپل کمالات ماته ویلا شي بدی کنه چا څه کار دی نه نه هر ځای کې اقرار کوي الله دا نعمتونه ستادي کمال له هم ستادي دا تارا کړه نکړه صحت ته هم نکړه خوشحالي ده هم ستادي او دریم دا درې ارکان دي د شکر خان دریم طریقه غدارا دریم رکن د شکر غدار چې دا نعمتونه په هغه ځای کې استعماله چې کوم ځای کې د الله خو خیر کوم کې ماته استویل اوس په دې باندې لکه روشنی ورځو دا کم نعمتونه الله موږ راکړي دا موږ په هغه ځای کې استعمالو چې کوم د الله خوښ دي او کنه په هغه ځای کې استعمالو چې کوم د الله خوښ نه دي دا اوس په خپل سوچو کې دلته نعمت دې کنه دې دا څومره د الله عظیم نعمت دی مال یو کس تاسو کو یو قاری او حافظ د مزادړونو ما تاسو کله مالته څه محسوسه مزادړونو هغه ما ته قسم دې کزه په څه باندې پويګم چې دا رڼا څه ته وای دا تور څه ته وای سپین څه ته وای د دې روټي دا رنگ څنګه دی د دې غوخي دا رنگ څنګه دی هیڅ شي استوري تیری دي نو هیڅ باندې نه پويګم ویل صرف په دې جو باندې لذت او خوان محسوسو نور قسم دې په هیڅ پويګم ویل دا تام صفت نه لګي ویل چې دا روټي چې کوم دی دا څه نه پخېږي څه نه پخېږي دا تام پته لګي خو بس څه خوره مې نو ویل د دیوبو د رنگ راتم نه معلوم چې دیوبو د رنگ څنګه دی ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې وای الله وای حدیث قدسی دی چې د چا نظر ادوسترګي والما حبیبتین او دې په صبر کې زول جنت ورکوما د دومره عظیم نعمت ته خدا جو به صبر عظیم نعمت ته چاړه دغه ته صبر تکلیف ته دا وګوره صبر نعمت ته د عظیم نعمت ته د الله دا دماغ دار څه خدا نعمتونه عظیم نعمتونه دا واوري تاسو دا موږ په کوم ځای کې استعمالو دا په هغه ځای کې استعمالو کوم ځای چې زموږ د الله خوښ نه دی په دې سترګو باندې موږ کوم ځای ته ګورو موږ به کوم قسم ګنده ګوته نه ګورو
زه چې د شپې سملم او هغه حالات ته چې کوم حالات کې نبی صلی الله علیه وسلم بچ کله ود کېدنه څه ویل بسمک اللهم اموت واحیا یا الله استغفر مرم دا مرګ دی الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الله وساګانه اخی د مرګ پټیم کېم او د خوب پټیم کېم الله ساخلی مونږ کله ود کېو دا سال الله اخلی کنه سره کنیکشن پاتې دی تاسو ګورئ ان اخی د مرګ پټیم کېم او د خوب پټیم کېم الله ساخلی مونږ کله ود کېو دا سال الله اخلی کنه سره کنیکشن پاتې دی تاسو ګورئ کنه خوب سړی نه کنه دا روح ګرځي کنه کله یو ځای ته کله سړی مدینه ته لاړ شي مکه ته لاړ شي یو ځای ته بس دا روح سي نو فیمسک التي قضى عليها الموت الله فرمای اگر روح به زی سار کم چې کم د مرګ فیصله شوی سار له خلک راشي سګي د ساختلی نو زدا پته نه لګی چې زب سال را پاسه مو کرا پابه نسما صاحبنا نه لاغسی کنه غسی او مونږ څه چل کو مونږ فیسبوک وګورو سه و یوټیوب وګورو پای کې ګنده فلمونه وګورو او پاک باندې مونږ خوب راشي نبی مو د کېر بسمک اللهم اموت واحیا او مونږ چې د کیو د غانیو د فلم په आवाज باندې مونږ د کیو دا ناشکری نه ده دا بالکل ناشکری ده دا ګوره مونږ چې دا بجلی چې کنه بجلی ګور دا دلته چې کله موږ استعمال کو کنه میټر راځي کنه میټر باندې یلته اسې دی بیل وسو کدا کی پورز د قیامت باندې څوک بیا دا کی او تاسو هغه یو واقعا اوریدل د ما یو بیان کې کړي وکړي چې باز ملګرو په سوشل میډیا باندې اوریدلی می عربو کې یو شیخ دا صرف د سالنډي مرز و سالنډي هسپتال ته ول اکسیجن وته لګولې او صرف غنټه یا 2 غنټې دا غره اکسیجن خرچه تقریبا 3000 ریال غالبا دار راغلی و 3000 ریال ته 200 روپۍ شي 3000 ریال تقریبا 1 لک روپۍ لپاره شي دار 2 غنټو 3 غنټو کله شایته ایو تفاتوره وي هغه ته کله پیش لاغه رسید ولدا خرچه دستا اشیخ است بجړاش خلکو تر ټول شخص هسپتال عمله ولرالته ونی جاړي کڅ پیسې تاسو نه بخیر ډیسکاونټ تاسو کو لګ تاسو معاف کو د درخواست مو حکومت ته ټول جوړل نه پیسې هر څه ډیر دی ویلو ارڅ ډیر دی ویل به ولې جاړي ول جاړم پدی باندې چې زما لک سات د پاره صاحب حکومت ته ټول جوړل نه پیسې هر څه ډیر دی ویلو ارڅ ډیر دی ویل به ولې جاړي ول جاړم پدی باندې چې زما لک سات د پاره صاحب شي او ما د اکسیجن استعمال کو 3000 ریال ما پسې خرچ راغلی دا زما کلونه تیر شویل او څومره آزاد ساخلم کړی حساب رسول الله کین ما څه جواب نشته زمال تر دی ادای کی څنګه کومل ترې ساګانو دا نعمتونه موږ په غلط څه کې استعمالو دا سترګې موږ غلط استعمالو زمارو دا خوندونه ختمېدو ول هدایت لري دا خوندونه ختمېدو ول نبی بس کوي اکثروا ذکر هازم اللذات دا غشي تذکر ډیر زیات کوي چې خوندونه ختمي هغه سره مرګ څومره انسان په عیش پرستی کې مبتلا دی څومره د لذتونه خواهشات استعمالي خمر ګلرا شرط استخار شي لاړ شي ختم شي څومره خلک د زمون په دې علاقو کې غیر د خاور د لاندې پراته دي هیڅ خبره نه راځي چې سپتيري ای به څومره ارمانونه کوي چې موږ سم موږ دا مقاوله د لاس ور کړی دا ای په ټیم په څومره ارمان کوي زمونږ د ارمان چې یو پیر دي یو پیر زمونږ د لاس د شي زواغستل شو د ارمانونه پیدا نه کوي بیا دا موقع ختم شو بیا بیرته واپس نشته دی ته خپل لزای کو زمونږ غرض می کاو چې دا نعمتونه موږ کوم ځای کې استعمالو دا ستر کې موږ کوم ځای کې استعمالو دا جو موږ کوم ځای کې استعمالو دا غوونه موږ کوم ځای کې استعمالو نو موږ نوجوانان چې وګورئ تاسو اکثر اوس په دې غوونه اکثر مبتلا دي چې سفر کوي هم سه به هنټوي په غوونه کې خودري په موټر سایکل باندې مناظر مر په تخته باندې مناظر پری ویلتي خودري په غوونه کې یو غانه بلګي هدي بغیر ټیم یې تیریږي زه ډرایور سناسو منو غانه لګولې مخکري خبره ټیم کې لادا موبایل نه وي زه طالب علم مدرسې ته تلم ما ورته مالي ورجې دا ګناه نه راکا ما ته خیر ټیم کې خوبن کوم ته وي شي امیر صاحب دي مالا عجیب خبره ده یاره سبانه سړی شراب بسکی جوړه به صفاده دا صفانه ده دا په عربی کې یو مقوله ده کل اناء ينزح بما فيه لوخه نه لوخه شران اسکور کې کنه په دې لوخه کې سیاقه تروزی کبه دې لوخه کې وبو تراتی او کبه دې کې شودو ته راځي کدی کې غوړی ته راځي کبه دې کې میتیازي ته راځي
دا زړه دې زړه په دې زړه کې چې د نسیا په دې جو باندې می په دې په وګونو باندې می ما تاسو له ګندره ځکه دا وګونم ګند دي زړه دې صفاو نو دا ګندګي بستاره دې وګونو باندې راتله مونږ په دې هم نه پوهام نه پوي په ګناه مونږ نه پويګو مونږ په ګناه نه پوي ګناه راته معلومه نه ده ډېر خلک هغه ته چې کړه دي ګناهونه تذکرې ګناه دي سوې بوري سیب لیونه شي دا ټول خلک نه کوي دا ټول خلک نه کوي دا ګناه دا ټول خلک یې ولي کوي دا دلیل نه دی مارونو نارز میں دا کاو چې دا نعمتونه موږ په کوم ځای کې استعمالو دا په غزه کې موږ استعمالو چې په کوم باندې الله خپکی الله په ناراضه کی لہذا دا نعمتونه په غزه کې موږ استعمالو چې په کوم ځای باندې الله خوشالي مال یو نعمت ته روپۍ یو نعمت ته دا په غزه کې استعمال کې چې الله په خوشاله شي غریب له چرته ورکا یو فقیر و مسکین له ورکا اسراف ولکه تبذیر ولکه ان المبذرین کان اخوان الشیاطین مبذرین کم چې بے ځای خرج کې دا خو شیطانانو رونه دی وای آخری خبر عرض کوما دا یاد ترې ګورې دا نعمتونه دې شکر با ادا کو خود دې موږ ته پوسم کی وره د دې هر یو نعمت دې ته پوس کی ثم لتسالن يومئذ عن النعيم بیا به خامخ تاسو نه دې نعمتونو بارکه ته پوس کېدلی شي بیا خپل اندازه ولګوي تاسو کوم نعمتونه چې موږ استعمال کړی دی استعمالوي د دې موږ جواب ورکولای شکر ورکولای څومره جواب سره دی ورکولای شم که زه خپل ځان سره محاسبه کوم څه جواب نشم کولای موږ استعمال کړی دی استعمالوي د دې موږ جواب ورکولای شکر ورکولای څومره جواب سره دی ورکولای شم که زه خپل ځان سره محاسبه کوم څه جواب نشم کولای ما څه جواب شته سری بدنو کم نعمت ته چې ما د الله لپاره استعمال کړی دی د الله په خلاف کې استعمال او دغه نعمتونه لہذا د دې نعمتونه الله تاسو کې حتی چې یو حدیث کې راغلی دی د حدیث سره کومه یا ټیم ختم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر هغه وته وګه شیو مختلف حالات راځي وګه شیو د ابتدایي حالات ابو بکر صدیق عمر بن الخطاب رضی الله عنهما دوړ غیم راوتلی میلاو شو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ما اخرجاکم څه راځلی وای کورنا ولی په دې ټیم کې راوتلی وای هغه دوړ وتلی یا رسول الله موږ شي ویل کې د هجرت څو ملګری میلاو شروع ډیر باندې وکړه نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ویلکم شي چې تاسو راځي زه چې زراغي کوړتا کله چې دای کوړتا لاړه الته کور کې کوراله موجود ده ابو الهیثم په خبره باندې نشته دی نبی صلی الله علیه وسلم ورغه سلام یو کال ته قرآن ته پوس ابو الهیثم څه شو هغه وتویل لا خو تل لګور اوړي خوږي ور اوړي ایو ته زرزه به برابر کټونه مټونه برابر کله په دغه ټیم کې بس ابو الهیثم را ورسید ابو الهیثم چې کله را ورسید ویګه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله کوړه ابو بکر صدیق عمر راغله ډېر خوشاله رامنډ کلا نبی له غاړې ورکلا ابو بکر له غاړې ورکلا عمر له غاړې ورکلا ابي ویل زړی خوش قسمت ویل زماړي خولي میل مان راغلي دی ویل او فورن ورغه د کجورینا یو غونچه کې را پریک او راي ور نبی صلی الله علیه وسلم ته ابو بکر عمر ته کې هدل دا خوري او به چاړه را واغ سره نبی وته خیال کو غره شرطه د پيو څاروي الله کې غره لنګ څاروي الله کې ویل او خوراک یو کو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخر کې سوئی ثم لتسالن يومئذ عن النعيم د دې نعمتونو بارکه الله تاسو کوي عمر دانوشنی کجری راواغه سره اسمه کې تراوار تر لیا رسول الله دی بارکه هم تاسو کوي ولاو د دې بارکه هم تاسو کوي دا یو نعمت ته کنه زمانو زما خويندو د دې نعمتونو الله تاسو کوي واستزان تیار کړي جواب کولای شکر کولای فیصله بیا په خپل باندې وکي الله رب العالمین سوال چې الله رب العالمین موږ له شکر توفیق راکړي الله دې خپل نعمتونو موږ باندې بار بار راووري او الله رب العالمین دې دا خادي دا همیشه د خوشحالي ذریعہ وګرځي الله دې په دې کور کې په دې محله کې ټول ملګرو ته الله همیشه خوشاله نصیب کړي الله دې موږ رغټو غمون نو ساتي او غمونه خو را باندې راضي به خامخه والله دې غم په ټیم کې موږ صبر توفیق راکړي والله رب العالمین زموږ راضي شي والله دې موږ د دین لپاره استعمال کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.